دې را باندې وکړو ظالمه دا ځای را رسېږي اوس نه یاره راجا غوږ دیدې دومره مزل دې را باندې وکړه وکړې شومه وکړې وایي چې دا کاټونه څه دپاره غوږېدی شوي دي زه څه خبر یم زه خپله وږی یم وږی هو که نه دا به چې هلته مړی شوی دی ځې ورشئ دې په راشم خیرات هم غوږ دیدې کړو او دوا به مو ته یو دوا به وګورو انا لله و انا الیه راجعون ورو خفه کېږه مه حق لاره ده او الله دې تاسو له د زړه صبر درکړي الله دې تاسو له اجرونه درکړي بس دا حقه لاره ده په دې باندې هر سړی روان دی ژوندی اوسې الله دې تا ته هم اجر درکړي چې ډېر دې پورې راغلی کور دې ودان ډېر پرې خفه شو ډېر زیات خفه شو خپله ډېر خفه شو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم راځه کوم ځای کې راځه دلته کښېنه راځه دې ځای کې کښېنه راځه په دې خوا کښېنې خو چې بده صحیح دلته ماما مړی غوږېدی شوی دی ښه د دې په خاطر به یو دوا غوږېدی یا الله چېرې هر هډوکی په جنت کې غوږ دیدی کې خدایه دې وبخي انا لله و انا الیه راجعون بس کور ودان چې راغلی خیر اوسې مننه هسې ماما دا مړی چې دی که نه دې څه وګړي کول لکه مطلب کاروبار یې شي بس خپله خواري غریبي کوله بس دا قبرونه به ایستل ګورخاندو دا ګورکاندو هو ګورکاندو خلکو ته خبرونه غوږ دې کول هو قبرونه به ایستل هو وای ته چې بل ته کویه وکړې په لار کې او چېرې ستا به د کوی په غاړه لار ټیټ کړې ته چې بل ته کندې کنې داسې پوه شه یو ورځ به په دې کنده کې ګزار شي خدای مې انصاف روزي که دلته زما ورور مړ شوی تاسو راته ایله ټپې ووئ ځئ وځئ رښتیا وایي که نه سړی صورت ووایي تلاوت وکړي او دوا وکړي تاسو ایله شعرونه ویوئ دا کار خو ستاسو ښه نه دی خو رښتیا غوږ دې ویم که نه دا لا رښتیا دي ولې دې خلکو ته خبرونه ایستل او کندې ورته ایستلې اوس پکې خپله غوږ دې دی شو خو دی کاروبار و که نه دی کاروبار و کاروبار و وځئ ځئ وځئ درته څه ږغ دی رکه ځئ خیرات دې کړی نه دی ډېر خیرات میرات نشته ځئ دا ډېر وکړي ما پاتې ځه پاسې که نه خیرات ځه که نه ځه د خیرې ځه ته پاسې که ځه کېږه بې خو نه باسه شاباش په دوا باندې نه پوهېږي مړي دوا ته راغلي دي او شعرونه وایي ځئ ورکېږئ ما ویل چې موږ به ته خېټه غوږ دې دی خو زه خیر دی بل ځای کې بیا دلته مړې دا ټوکې چې بیا ګورې خوند کوي لاړ هر څه تېر شو صحیح ده که نه دلته مړی شوی یو دوا خو به وکړو ډوډۍ شته دوا به غوږ دې دی خیرات شته ماما إنا إليخ هغې څلور ماډل بسکي ماډل بسکي او چېرې ستا به د کوی په غاړه لار ټیټ کړې ورته چې خلکو ته کندې وباسي خبردار شي او په خپله به پکې راګزار شي او واچوه لاسونه په دې باندې یوه ورځ به په دې کنده کې ګزار شي داسې پوه شه یوه ورځ به په دې کنده کې چې بل ته کندې کنې وباسي نه کندې چې بل ته کندې کنې داسې پوه شه اکشن ورته چې بل ته کندې داسې پوه شه یو ورځ به په دې کنده کې ګزار شي ورته چې بل ته کندې داسې پوه شه په خپله به ګزار شي په دې
یوه ورځ به په دې کنده کې گزار وته چې بل ته کندې کندې کاندې نه کنه کنې کاندې السلام علیکم دوستانو، زه جاوید مجاهدی د پښتو ګیلری چینل یو تن مینوال یم. دوستانو، پښتو ګیلری چینل تاسو ته خندنی یا کومیډي او ترڅنګ د ټولنې لپاره اصلاحي ویډیوګانې نشروي او اپلوډ کوي. دوستانو، د پښتو ګیلری چینل در سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.